د میلازما او د تیرسري ټول نه ښه علاج څه شی دی؟ نن یې درته ښیم په غور سره یې واوره. ګورئ د میلازما او د تیرسري اول رضی ګورو وجوهات څه شی دي. دا رضي موږ باندې ولې موږ به ځان تې څنګه بچ کوو چې نور تیز نشي. ټول نه غټه وجه د دې د سن ایکسپوژر. هغه خلک چې هغه نور ته کار کوي، هغه سنسکرین نه لګوي او ډایرکټ نور ته کار کوي، نو د نور چې کمې شغلې دي، کم لایټس دي، دا په مخ باندې لګیږي. نو د دې د وجې صرف میلازما نه نورم هایپر پیګمنټیشن چې څومره هم دی د مخ باندې راتللی شي. دویمه وجه د دې د پریګننسي کې یا هغه ګلیانې دوايانې چې د پریګننسي کنټرول کولو لپاره کوم موږ استعمالوو، کوم پیلز دي، دغه د وجې هم راتللی شي. دریمه وجه د دې د سټریس د وجې هم راتللی شي. څلورمه وجه د دې د هارمون امبیلنس. پنځمه وجه د دې د آیرن ډیفیشنسي، که چاته هم د آیرن ډیفیشنسي مسله وي دې ته هم راتللی شي. شپږمه وجه د دې د تایرویډ بیماري چې چاته هم وي نو هغې کې هم دا راتللی شي، د هایپر پیګمنټیشن راتللی شي. اوس راځئ موږ ګورو چې دا به موږ کیور کوو څنګه چې موږ زیاته نه شي یا موږ میلازما نه بچ شو. میلازما نه بچ کېدو دپاره اول ټول نه غټ شی ده. ولې چې ټول نه غټ چې کوم مین کوز دی، کوم مین وجه دی، هغه د سن ایکسپوژر، مطلب نور ته ډایرکټ کار کول. نو کولی څه شی سنسکرین لګوئ، سن بلوک خامخا لګوئ. چې بهر وځئ سن بلوک لګوئ، میلازما نه بیا انسان بچ کېدلی شي. سن بلوک چې کوم هم تاسو ته ملویږي، ښې کمپنۍ ولا کوم درته ملویږي، نو هغه سنسکرین لګوئ، میلازما نه به بچئ. اوس د میلازما که چا باندې وي د هغه علاج څه شی دی؟ دغه اول علاج چې کوم د ډېر څیزونه پکې راتللی شي، لکه لیزر دې ته کېدلی شي، کیمیکل پیلز دې ته کېدلی شي. د کیمیکل پیلز لکه بیا 3 سټیجه دي، نورمل دی، میډیم دی، بیا ډیپ کیمیکل پیلز دی. خو کیمیکل پیل چېرته هم خپل کور کې مه کوئ، خامخا ډرماټولوژیست سره کنټیکټ کوئ. ولې دا لږ خطرناک شی دی، دا کور کې نه کېږي، دا ډاکټر سره خامخا کنټیکټ کوئ چې ډاکټر یې درته وکړي. دا چې کوم د دې علاج دی دا ډیپینډ کوي چې ستاسو تیرسری د څومره خور شوی دی، څومره وخت نه دی، او د دې سیوریټي څومره دی، او نور رخیږي که نه رخیږي، تیز دی، تت دی، سلو دی. نو چې کله هم ډاکټر یو ځل وګوري چې تیرسری دا کنډیشن کې دی، نو هغه نه پس یا که د چا لږ اوس فلحال راوتلی وي، نو د هغه دپاره تاسو 2 څیزونه یوز کولی شئ. هغه دی هایډروکوینون چې کوم کریم دی، یا هایډروکوین په نامه باندې یو کریم راځي، دغه استعمالولی شئ. دې نه بغیر ټریټیناین چې کوم کریم دی دغه هم استعمالولی شئ. دې سره به ستاسو چې کوم تیرسری وي هغه به بالکل هم نه ښکاري یا به بالکل هم ختم شي. نو دا د دې طریقه دی، دا د ټریټمنټ دی. مهرباني.